قیماق چای. قیماق چای نوم به م ډېر اورېدلی پخوا وختو کې په افغانستان کې خو خصوصا د کابل د خلکو د سردارانو سپیشل چای به و. نو هوس مې سوی دی جوړوم یې او دې قیماق چای ته څه شی پکار دي؟ شین چای، هیل، بوره او بیکینګ پوډر له افغانستان کې ورته سوډا وایي او اوبه شیدې هم ورسره. نو راځئ ویې ګورو چې څنګه یې زه جوړوم، راسره اوسئ. او پیروی پکار ده، قیماق چای د پیروي چای به یې کړو. د پیروي د چای لپاره ما په دې جګ باندې 2 جګه اوبه ور واچولې، سر مې پټ کړو او بیا مې 8 قاشقې چای ور واچوو، بیا مې د دې سر پټ کړو چې وایشېدلې. نو بیا له هغه نه مې چې په ایشېدا راغلې، بیا مې بیکینګ پوډر یا سوډا مې په دې د چای خوړلو په قاشق کې 1 ډکه بله لږ څه کمه، یعنې تقریبا نیمې کمې مې پکې سوډا ور واچوله او بیا مې په ملاقې دا چای لږ څه داسې باد کړو چې رنګ یې راوځي او لږ وایشېده. بیا مې یخ ور واچوو، که یخ نه وي درسره یخې اوبه ور واچوئ او بیا مې یو څه وایشوو. پس له هغه نه مې بیا صاف کړو، دلته تاسې وینئ چې صاف مې کړو او بیا مې په دې دیګي کې واړوو را واړوو، داسې یو 3-4 وارې. دلته مې البته په ویډیو کې ټوله نه ده ښولی، په دې شکل مې واړوو را واړوو چې رنګ ښه وباسي، داسې یو ګلابي رنګ وباسي. او پس له هغه مې بیا بیرته په اور کېښود په ملقل او 2 دانې هیله مې ور واچول او بوره په دې وخت کې نه ور اچوم او بیا مې شیدې ور واچولې. پسې شیدې او څه ټینګې شیدې دي، شیدې مې پسې ور واچولې، شیدې مې توکلي ور واچولې. نو تاسو خوښه چې لږ ټینګې خورئ. نو دوستانو قیماق چای تیار سو. 2 قاشقې ډکه قیماق مې په پیالې کې ګورئ وینئ چې ور واچوو. دلته ویډیو نه ده راغلی، بخشش دی. قیماق چای په پیالې کې واچوو، بیا مې پیروی په سر ور واچوو، څنګه چې دلته تاسې وینئ پیروی او پسته مې هم ورسره ایښې ده. تر بیا.